یو تازه خبره دا هم درته کوم چې یو 15 دانې پوځیان هم سربکب ژوندي راوستي دي. نو دا ډیر زیات تاوان د پاکستان د استقلال او د خود ارادیت دپاره وکړه او د فوج د مورال دپاره یې وکړه. دوی هرګز د دغسې یو عکس العمل توقع نه درلودله او دا ورته ځکه موږ حوصله کوله. موږ تازه له جګړې راوتلي یو، موږ 40 کاله جګړه تر شا پرېښې. نو په داسې حالت کې چې تاسو ولیدل چې موږ له ایران سره درګیر سو، له ایران هم نه غوښتل، تاسو ولید 2-3 ورته ایران سره مشکل راغی، همدغسې له پاکستان سره راغی. نو موږ که په دواړو ډګرونو کې هم له ایران سره هم له پاکستان سره په جګړه باندې بوختېږو، خو دا طبعا د افغانستان په اقتصاد باندې، د افغانستان په جغرافیه، د افغانستان په هر شي باندې تاثرات کوي. نو ښه پالیسي دغه وه چې په وخت جواب ورکول سي او دا هېرېږي نه. دا به تاسو وګورئ انشاءالله العزیز. بل یو هغه بله جګړه هم ده چې تر منځ لکه د سړه جګړه وه. دلته الحمدلله زمونږ او ستاسو ګورو چې سړه جګړه هم ښه په قوت باندې روانه ده. بل میډیایي جګړه وه. پاکستان تقریبا هغه څوک چې نه یې غوښتل د پاکستان د فوج خلاف یا د ټي ټي پي ملاتړ باندې رسنیزه مبارزه وکړي، هغوی هم خپل قلمونه راوچت کړي دي. دغه حملې نه وروسته تقریبا داسې وایي چې په 100 کې 95% هغه مبارزین چې دغه فضا یې نه غوښتله چې دومره حد ته لاړ سي، هغوی هم شروع پرې باندې کړې ده. نو دا هلته د دوی په زیان شو، د دوی د دښمن د ټي ټي پي په ګټه باندې سو، د پاکستان ملت له فوز نه متنفره سو او دومره اقتصادي ځواک او توان هم دوی نه لري. دا د واخان مسله چې دوی رامخته کړ صرف د افغانانو هغه باور چې په خپل نظام باندې راغی، په طالبانو باندې، دوی اوس غواړي چې هغه باور بیرته پیکه کړي. دا هم نشي کولی. دوی په هر ډګر کې ډېرې غذایي پیسې ورکوي، بس وایي دا مه کوه. او مستقیم دلته د هندوستان هم تقریبا د افغانستان په اوسني نظام باندې د باور کچه مخ په لوړېدو ده چې دا هم د پاکستان په زیان ده. ډېر هندي شرکتونه دي چې هغه پاکستان دا توقع نه کوله چې د طالب په راتلو به هغوی دلته دومره پراخ حضور ولري. د هغوی سفارتي تعلقات، د هغوی د ویزو بحالېدل، د مریضانو تګ راتګ، دا ټول هغه څه دي چې دا د پاکستان د توقعاتو خلاف و. تاسو وګورئ چې په پېښور کې د هندوستان په یو د کونسل په یو کارکوونکي برید وشو چې الحمدلله کوم زیان ورته ونه رسېده. دا ټول هغه څه دي چې دوی غواړي د افغانستان او د هندوستان یا د نورې نړۍ ترمنځ اړیکې پیکه وښیي. موږ ته تر پاکستان 100 وارې هندوستان سره اړیکې زموږ په ګټه باندې دي په هر نګاه باندې. که د اسلام له نظره وګورو هلته تر پاکستان 3 چنده مسلمانان دي، او که د افغانستان ګټو ته وګورو تر پاکستان 100 وارې موږ ته هغه هېواد په ګټه باندې ده. هم د مالونو په واردولو سره کې، هم د مالونو په صادرولو کې. نو دا هغه څه دي چې پاکستان زغملی نه شي او دا به ورځ په ورځ لا قوي کېږي. له سیمې سره له ګاونډیانو سره زموږ اړیکې چې څومره صمیمانه وي ښه وي، خو که مجبوره سو بیا به دغسې یو جواب ورکوو، هغه به د دوی د تمې خلاف وي. هغه دریځ بخښنې سره سلامونه نه کېږي. احترامات ټولو قدرمنو ته یو څه مصلحتونه، یو څه دغه بل افشان هم پکې رول لري، لکه تا چې وویلې. نه غواړم وضاحت پرې ورکړم. مننه. احمدی وروره تاسې بل کار باندې که چېرته کېږي امکان لري، خو یا الله بسم الله په خود تلوار پکړه. سلامونه نه کېږي. احترامات ټولو قدرمنو ته او درنو شخص تعالی دې کې صحت جامع پر غاړه وي. مهرباني. ما واقعیت خوشحاله یم له تا سره ناست یم او موږ ته مو وخت راکړ. پوهېږم ستاسې هغه تجربه کار انسان نه یاستئ، هغه تجربه کاره مشران یاستئ چې موږ باید له تاسې زده کړو او له تاسې څخه واورو. خو نن که موږ چېرته له تاسې اورېدلي دي او پر ستاسې خبرو کې موږ یو څه غلطي وینو، باید موږ راسو او ووایو چې جنرال صاحب یا پاچا کموال صاحب ستاسې خبره پر دغه ځای کې غلطه ده، تاسې موږ ته مخکې سره کوم ویلو او اوس سره کوم راته چاپېر یاست. هیله کوم موږ ته په صحیح توګه واضح کړئ چې تاسې وکړئ او موږ درپسې ورېږو. لومړی مې دا خبره ده. او دوهمه خبره دا زه کوم چې جنرال صاحب تاسې بخښنه غواړم، دا د تېر لایف خبرې وې چې جنرال صاحب د نوروز صاحب په لایف کې دا خبرې وکړلې. لومړی یې وویل چې ولسمشر اشرف غني، ولسمشر محمد اشرف غني چې ده وویل چې هغه یو خاین دی او تښتېدلی دی او کافر دی،
نو د بیا خپل هم باچا صاحب د الله په ذات قسم که مې دا خبره کړي نه واوره زما خبره ګوره خبرې پرېږدي دا اوس واخامانه وایي نه د ګوره زما خبره نه دا 3 کاله مې دا خبره نه ده کړې د جواب ورکوم واوره کافر خو مې په ټول عمر نه دي ورته ویلي نه ته وکې ده یو خو داسې دی چې دا لایف موږ جوړ کړی په واخان د افغانستان په مسایلې دا اشرف غني صاحب په خبرو وانه نه دی چې اشرف غني صاحب ته هغې وانې ما خبرې وکړې ته بیا دا شی راسپړي دلته مې د دې نه مخکې مې موبیل صاحب ته مخامخ ویلي باچا صاحب واورېدل ستاسو ورته وویل باچا صاحب د مفکورې استاد یې همداسې د دا لایف خرابوي ته وکې ده زه دې پوه کوم بل ته وایې چې موږ تاسې نه زده کوو موږ نه چې ته زده کوې موږ ته د افغانستان ملي ګټې مهمې دي چې هر نظام راځي هر څوک راځي موږ دپاره افغانستان مهم دی ویني چې کله 95,000 پتلونونه خپل بیرته راواخلي هغه وخت د واخان خوبونه ویني چې د کشمیر جګړه وګټي هغه وخت د واخان خوبونه ویني چې دوی پښتونخوا کې امن راولي هغه وخت د واخان خوبونه ویني چې دوی بلوچستان بلوچانو حقوق ورکړي هغه وخت د واخان خوبونه ویني چې دوی 3.5 میلیارد ډالر قرضه او د کال 9 میلیارد سود برابر کړي دا قرضه خو به ورکوي د کال 9 میلیارد سود ده او د موږ د کال ټول مصرف د ټول حکومت او د ټول نظام 3 اربه ډالر ده نو وروره د موږ چې ټول مصرف دومره دوی یوازې سود 9 میلیارد ډالر ورکوي بل داسې ده چې باچا صاحب په خدای هوایي ډازو ته هم نه پرېږدي چې ډازو کې بیا یو ځای ته بولی چې ډازو کې بیا بندي چې ډازو کې ګوتې مخارخ کوي پرېږده چې سره واوړو وروره سره واوړو پوه سولې په خدای توپک را سره باد ښکاري 3 کاله 3.5 کال اوس په دې هم ډاز نه ده کړی که ډاز مو کړی خپل افغان مو وژلی ده پوه سولې له دې پاسه خپل نه وژنو یو خبره چې موږ اتفاق وکړو موږ اتحاد وکړو موږ په خپلو کې سره ونه وهو هېڅ کله دا د لنګمار زامن موږ نسي وهلی د دوی هغه پلار هم موږ نسي وهلی پوه سولې د لستوڼې مارانو پېژنئ هر سړی په څنګ کې مه دروئ موږ همیش له خپله په خپله کې وهل خوړلي دي زه راجګېږم شیرزاد ته کافر وایم ده ته په معمولي خبره ملحد وایم دی ما ته غلام وایي کافر وایي بس په دې خپلو کې سره لګېدلي یو پوه سولې ما پاچا صاحب محترم له نن 3 کاله مخکې له اریانا تلویزیون سره یوه مرکه وه نو دغه یو دانه د پاکستانی ژورنالیست دا بله ورځ چې دلته کډوالو ته زموږ غرونو ته حسن خان ما سره په لایف په دې تلویزیون کې مخامخ سو چې مخامخ سو مالا نن یو راز ده ځکه دی د افغانانو په اړه ډېره ګستاخي کوي چې دی زه راونیسم تنبیه کړم دا وایي چې نه داسې ده او دا هسې ده او بیا یې راونیسم بالاخره دی مې اصلي خبرې ته راوستم هلته د افغانانو په هکله ډېره ګستاخي کوي نو ډیر زه تکلیف سولم زه وځورول سولم ما ته دا خبرې کېدې چې باید دا خبرې ونیسي اړیکې ما لیکه بله ورځ بیا یو موقع راغله ما ته یو جنرال په مخه راغی د پاکستان نو دوی همیش څه کوي ما او تا سره چې دوی سهیل کوي دی راجیګ سو دنه د خبرو لار رکه سوله ما ورته ویلې اوبه زما دي هیواد زما ده ولس زما ده کاري ځواک زما ده هر څه زما ده ته څنګه راجګېږې ما ته وایې چې افغانستان دا موجوده نظام دا چا په رسمیت پېژندلی نه ده که په رسمیت یې پېژندلی که یې نه ده پېژندلی زه جغرافیه لرم زه اوس نه یم جوړ سوی زه له بل کوم هیواد نه بیل سوی نه یم ما داسې پلاټ نه ده لکه قاید اعظم چې تاسو ته اخیستې بلوچان وایي بلوچستان د موږ ده موږ وایو چې خیبر پښتونخوا یعنې دا خو حقیقت ده دا زموږ ده هندوستان وایي کشمیر د ما ده بنګلادیش وایي لاهور د ما ده نو په تا ټوله دنیا دعوه لري په افغانستان څوک دعوه نه لري دا یو مستحکمه جغرافیه ده دا نه له چا بیله شوې نه چا په خیرات کې ورکړې البته زموږ ځینې حصې لاس پکه یو بل کش کړي دي بس خلاص خو سر په موږ